محترمو څوک چې اذان وکړي د یو لمونځ د خاطره نو د حق جوړیږي چې اقامت هم دغه شخص وکړي. ځکه زموږ ستاسو د پښتنو په معاشره کې د یو مسله ډیره رایجه ده چې څوک اذان وکړي اقامت بیا بل څوک کوي او موازن ورته برک برک ګوري غوسه وي یا باد تلانجه هم جوړه شي. نو فقهای کرامو دا مسله ذکر کړې ده چې څوک اذان وکړي نو د په غیبوبت کې چې کله دا غائب وي یا مؤذن چیرته لاړ شي کاری وي نو کولی شي یو بل کس چې بیا اقامت وکړي یا د په حضور کې د په اجازت سره چې کله دا حاضر وي خو دا اجازت بل چاته وکړي چې وروره خیر دی ته اقامت وکړه څه مسله نشته ده. البته که دا دلته وي او د په حضور کې بل کس غواړي د بغیر د اجازې نه چې اقامت وکړي نو دا مکروه ده. حق د هم هغه شخص کیږي چې کم چا اذان کړی وي او که اذان بل چا کړی وي او اقامت دا کوي بغیر د اذن د مؤذن نه.